او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مومن، کامل مسلمان آغا دی چې د هغه د جبنا د هغه د لاسنا بل مسلمان سشي محفوظ کړلی شي. دا د مومن تعریف دی. آیا دا تعریف په مونږ باندې صادقیږي او کنه؟ آیا زمونږ د لاسونو نه، آیا زمونږ د جبو نه بل مسلمان محفوظ دی که محفوظ نه دی؟ کنی محفوظ، دا تعریف بیا په ماتا باندې نه صادقیږي. زماستا ایمان نیمګړی دی، زماستا ایمان بیا نقصان والا دی، زماستا ایمان بیا کامل نه دی بلکې ناقص دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا جمله ذکر کړې ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ذکر د جبه مخکې وکړو د لاسونو نه. په دې کې یو حکمت طرف ته اشاره ده. جبه یې مخکې کړه په لاسونو باندې، ځکه د جبه نقصان دا د لاس د نقصان نه زیات خطرناک دی. ډیر کرتا د دې جبه د لاس ډیر لوی نقصان چې دی هغه وشي چې هغه د لاسو د وجې نه نشي کېدی او د جبې نه هغه نقصان وشي. او یو شاعر دی هغه په خپل شعر کې وایي وی فرهر د نیزې خدي چې بجوړ شي په مرهمو، فرهر د نیزې خدي چې بجوړ شي په مرهمو، ولبت پر هر د جبې وي د عمر سره سم. نو د لاس باندې چې چاته نقصان ورساو هغه خبره به ختم شي، یې بشي، لیکن په جبه باندې چې چاته نقصان ورساو هغه بیا د سړی یریږي نه. زمونږ د علاقو کې د خولې د خبرو نه څومره لوی لوی دشمنۍ روغې شي، په دې جبه باندې پیغور وکړي شي، خبرې وکړي شي، کنزل وکړي شي، په مجلس کې یو سړی ته بد ویلی شي، هغه وی دا خبره به می در مرګ پورې یې رانشي داسې وایي. نو د جبې نقصان د لاسو د نقصان نه زیات خطرناک دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام مخکې جبه ذکر کړه. او بل د دې وجې نه چې د لاسو د نقصان لپاره مجلس ضروری دی. ځکه ته چاته نقصان ورکې نه په مجلس کې به ته مې هغه به مې، او د ژبې په نقصان رسولو کې مجلس ته ضرورت نشته. که هغه یې وکني بس ته بسې خبره وکړه هغه ته به رسي. د دې وجې نه د ژبې نقصان د لاسو نه خطرناک دی. نبی علیه السلام ژبه مخکې ذکر کړه او بیا یې لاس ذکر کړه. نو ما تا به د دې حدیث د لاندې سوچ کو چې نبی علیه السلام خو وی چې کامل مومن هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاسو نه بل مسلمان رور محفوظ شي. نو آیا مونږ په دې تعریف کې داخل یو که داخل نه یو؟ آیا زمونږ د لاسه زمونږ د ژبو نه چاته نقصان رسیږي او که نه رسیږي؟ د نبی علیه السلام دې باره کې څه تعلیمات دي؟ د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو نه سره نقل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودد یواره حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د شپې په نیمه شپه باندې پاسې د زما د خوانا وی نبی علیہ السلام غلی زما د خوانا پاسید پا قلار باندی روان دی داس قدمون اخلی زپوشم
وی ما په نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو چې د الله حبیبا د الله رسولا څه کوي تاسو دې ټیم باندې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته او فرمایل چې عائشه تهجد کوما یمه چې تاسو ولې زی غلې غلې په خاموشه سره وی دې وجنا چې تاسو خوب چاته خراب نشي تاسو ته تکلیف چرته ملاو نشي د دې وجنه غلې غلې پاسې دم چې تاسو را باندې پوه نشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلیمات دي خپل بیبي ته نقصان نه رسول دا غیر خوانه غلې پاسېدل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دی آیا موږ به داسې وکړو موږ په خپل بیبیانو باندې په کور کې په زنانو باندې حکمونه چلو داو کا کاغی کې مغه معمولی خوا دی خواو کی بیا وسره مونږ وال ټکول چې دی هغه کو بیا وسره په کلونو باندې دشمنی چې دی هغه کو دا تعلیم ګوره د نبی علیہ السلام نه دی نبی علیہ السلام ماتا ته ډیر خیسته دین پرې قیدی چې با هغه کې د انسانانو سره سره د مسلمانانو سره سره د اندوانو د کافرانو د حقوقهم خیال ساتل شوی دی انسانان لا سکه د حیوانات او چرندو پرندو خیال پکې ساتلې شوی دی دا غوی لحاظ پکې چې دی هغه ساتلې شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دادی چې چاته به تکلیف نه رسوي که زمونږ د لاسه چاته تکلیف رسی چې خپل لاسونه خپل جیبې دا محفوظ کو دا په کنټرول کې کو هیڅ چاته نقصان چې دی هغه نه ورکو راش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گورا امیر المؤمنین دے عمر رضی اللہ عنہ راغے مجلس تا یو لسٹ لگی دلی دی پا آغی کی دی کندو یتیمانانو نمون دی او دی سیٹ تا وسرا د نورو کسانو نمونم لکلی شوی دی مطلب دا کونډه دا د دې خدمت په پلان کی د دې په پلان کی د دې یتیمانانو پرورش په پلان کی دا یو لیست لګیدل عمر رضی الله عنه چراغه یو ځای په خالی ولید یو بوډه دا یو کونډه دا غي ځای په خالی ولید چې د دې څوک د خدمت نشتا اراده وکړه چې یاره چاته الوی معنا او د دې د خدمت بزه کوما د سحر منځ چې شوی دی په سباله باندې عمر رضی الله عنه لاړ هغه دروازې له دروازې وټکوله د دننه هغه ابه आवाज کی سوکي وی بس تاسو خدمت لراغلی ما تاسو پرده وکي چې تاسو د کور صفائی وکم تاسو د ابو لوخي کتشي هغه ډکم چې تاسو څه خدمتي هغه ته تابعدارم چې هغه ارسزه وکم د دننه هغه کونډه आवाज وکړو چې یو نوجوان راغلیو هغه ټول خدمت هغه کړی دی سر ته رسولې دی وی نوجوان سو کو نمی سو وی ماته د نوم پته نشته چې نومی سو وی شکل بده ورل لیدلی شکل سو تاب پیجندلی چې سو کو وی ماته روسه بوره اغلی دله اومنه دی وی आवाज او کی ماته وای چې پرده او کا ز پرده وکم ټول کار خدمت د کور او کی بیا ماته आवाज وکي چې بس پرده ختمه شو ازلاړم تراوزه درنه پورې ما نه د هغه شکل لیدلې دی نه ما د هغه نه د نوم تپوس کړی دی نه ما ته هغه خپل نوم اغستی دی عمر رضی الله عنه حیران دی چې دا بسو کی دا کس بسو کی دا نوجوان بسو کی چې نه خپل ځان خی او نه خپل نوم چاته خی په سباله شوی دی عمر رضی الله عنه وی چې ځا
زه خو پرون د مانځه نه وروستو راغلی وم، نن به د مانځه نه مخکې لاړ شم چې دا کس وګورم دا څوک دی. عمر رضی الله عنه راغی د مانځه نه مخکې، ابې ته بیا دروازه وټکوله، د خدمت تپوس یې ترې وکړو، ابې بیا جواب ورکړي چې یاره هغه نوجوان راغلی و د مانځه نه مخکې هغه هر څه کړي دي، ټول خدمت هر څه یې کړي دي. عمر رضی الله عنه تللی دی په درېیمه شپه باندې د ماسخوتن نه وروستو هغې دروازه کې پټ ناست دی چې شپه به روڼوم او دا کس پسې کوم چې دا څوک دی. دې کې چې نیمه شپه شوې ده، یو نوجوان را روان دی، پیزار نشته، خپې بله خپې را روان دی. دروازې له راغې، دروازې وټکوله، دې کې په عمر رضی الله عنه آواز وکړو من انتا، څوک یې؟ آواز اوته وشو د نوجوان د طرف نه، وی ابو بکر صدیق ما، امیر المؤمنین دی د زمانه، وی ابو بکر صدیق ما، وی خا دا ته چې دا نوم ورته نشته دی، خپل نوم دی پټ کړی دی او په نیمه شپه باندې ته راځې او دا خدمت دا ته کې چې کده خپو ته ولا وکتل خپې پیزار پې نشته، تپوس دی کې وستا پیزار خو نه په خپو کوم. ولې؟ وی زه چې کله د شپې راځم زه د خپلې خبرې مقصد تاسو ته بیا ویم، زما د دې خبرې مقصد څه دی. وی زما په خپو باندې پیزار کوي چرته نو گاونډیان به ودوي، داسې نه چې زما د خپو د پیزار د اواز د وجې نه مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي او د هغوی خوب چته خراب نشي. سبحان الله وایي. داسې به مونږ وکړو چې زما د پیزار د وجې نه چته نورو مسلمانانو ته نقصان ونه رسي او د هغوی خوب خراب نشي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان آغا دی چې دا هغه د جبې نه دا هغه د لاسو نه بل مسلمان رور چې دی هغه محفوظ شي. نبی علیه السلام صحابه کرامو دا تعلیمات مونږ ته پرېښي دي. نن مونږ څه کوو؟ مونږ وایو دا پلان کې پیسې ځم په دې باندې چې دې داسې ویني چې دته پته ولګي. زمونږ دا ذهنونه دي، زمونږ دا اخلاق دي، دا ګورې د نبی علیه السلام تعلیمات نه دي. دغه تعریف ګورې د مسلمان دا په ما تا باندې صادق نه دی. کامل مؤمنان به الا غیرغیږو چې د نبی علیه السلام د دې حدیث مصداق وګرځو. حضرت عمر رضی الله عنه زمانه خلافت دور دی، مدینه منوره ته قافله راغلی ده. عمر رضی الله عنه خپل غلام حضرت اسلم رضی الله عنه ته وی راځه د دې قافلې جایزه خلو معلومات کو. حضرت عمر رضی الله عنه راغی قافله کې ګرځي، یو خیمه ته راغی، په هغه خیمه کې یو بوډۍ ناسته ده، ماشومان بچي ورته ناستي، پتیلې په اوبو باندې به اور د پاسه یې خې دا اوبه پکې اچولې دي او یو څو اډوکې ورته اچولې دي او هغه لړې داسې ماشومان ورته جاړي. د جړا اواز چې دوی محسوس کړو هغې خیمې ته لاړل، امیر المؤمنین ترنه تپوس کی، هغه بیبي ورته څه وایي؟ وی زما سره د خوراک هېڅ نشته، هر څه راسره ختم شوي دي، دویمه درېیمه ورځ د تجا بچي مې نهر دی، هېڅ یې مه نه دي خوړلي. دا پتیله مې د دوی د غولولو دپاره ایښې ده چې دا به اور بلیږي او دا به زه لړمه، د دوی به دا تمه چې به دې کې څه دي پخېږي، نو دوی به په دې تمه کې اوده کمه، زه به هم بیا اوده شم. عمر رضی الله عنه خپل غلام ته حکم وکړو راځه. د شپې لاړل،
او د بیت المال نه خوراک سکاک د هغې وخت چې سو هغې تیار کړل او خپل غلام ته وي دا بوجۍ راته راوچته کا هغه اسلم رضی الله عنه ته وی یا امیر المؤمنین دا څه کوې زه د سره یم تاسو به بوجۍ وړئ وی نه اسلمه داسې نشي کېدی د قیامت په ورځ باندې به ته زما د ګناهونو پیټې اوسې نشي وړی نن به دا زه به د خپله اوږه باندې وړم ما هغه ماشومان په جړا باندې لیدلی دي تر څو مې چې هغوی خندولي نه دي په خندا مې نه دي لیدلي تر هغې پورې زه په قلاره باندې نه کښېنم امیر المؤمنین په خپله اوږه باندې بوجۍ راوړله الحمدلله ثم الحمدلله دې وخت کې داسې نوجوانان هم اوس شته دي چې د هغوی هغه یاد د هغې هغه تاریخ یې را ژوندی کو الله دې زمونږ د نوجوانانو ملګرو له کم چې زمونږ د کلي دا تنظیم دی او دغه فضل وهاب به د نور ملګري چې پکې دي د یتیمانانو د کونډو د هغوی در له اغیزي د هغې هغه خدمتونه کې په خپلو اوږو باندې هغوی له هغه خوراک سکاک چې دی هغه رسي صرف لله فی الله د هیڅ غرض دپاره د هغوی پکې هیڅ غرض نشته نه هغوی ته په دې باندې څه تنخوا میلاویږي صرف د هغوی غرض څه شی دی د مسلمانانو غریبانانو مسکینانو یتیمانانو خدمت کول چې مونږ د هغوی سره خپلې مرستې کو بهرحال عمر رضی الله عنه راغی او هغې والدې ته وایي ته څنګ ته شه الوا به زه به خپله باندې خوراک به زه به خپله تیاروم عمر رضی الله عنه انغری ته سرخ کته کی به خپله باندې اور له پوکې ورکي مخ او ګیره یې د لوګو او د هغې کم د لوګو کې چې کم بصیري وغیرې د هغې ګیره ډکه شوله په خپله باندې هغه خوراک تیار کو هغه ماشومان یې راپاڅول په خپل ولا خولې کې نوڼې چې دی هغه ورکړلې ماشومانو وخاندل لبې چې دی هغه شروع کړي د هغې نه بعد امیر المؤمنین د هغې ځای نه رخصت شو دا د صحابو حالات دا د صحابو زندگی وه هغې موږ ته دا تعلیمات پرېښي دي نن زمونږ د ګاونډي سره څه سلوک دی نن زمونږ د خپل بیبي سره څه سلوک دی نن زمونږ د خپل الواد سره څه سلوک دی نن زمونږ د خپل رشتہ دار سره څه سلوک دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د تقی عثماني صاحب والد محترم دی الله دې د هغوی په قبرونو باندې انوارات نازل کی دا کم تفسیر معرف القرآن چې لیکلی دی دیوی کله چې زما سبق تکمیل ته ورسېدو اخیری درجه مې وه وی بیا زه د میا اصغر حسین دیوبندی رحمت الله علیه مجلس ته لاړم د ماسپښین ټیم دی ډوډۍ وخوړله وی مې چې جی داسې وکړئ چې دا درستخان زه راغونډوم د دې خدمت مقرره راکړې وی ما ته هغه میا اصغر حسین دیوبندی رحمت الله علیه وی چې بچیا د درستخان د راټولولو چل د چا نه زده کړلی دی وی چې جی ماله خو چل نه راځي ماته چل وښیې درستخان به څنګه راټولوم مونږ هم درستخان راټولو که نه چلو ګدار سره واخلو ډیران ته ورولو ای بچیا ویزه چې درستخان راټولم ویزه داسې وکړم چې کمې ټوکړې پاتې شوي دا زه یو طرف ته کړم که چا ډوډۍ نه خوړلې چې هغه ډوڼۍ هغه هغوی وخوري وی بیا داسې وکړم چې دا کمې وړې وړې ذرات دا به درستخان غوړېدلي وی دا راغونډې کړم وی بار ته وځم چې کم د میګو سوړي دا نری نری وړې وړې ذرې په هغې باندې د پاسه واچوم وی دا د هغې میګو خوراک شي او وی کم اډوکي وغیره چې د غوښې پاتې شي وی هغه زه په جدا ځای کې واچوم په هغې ځای کې چې کم ځای ته سپي پیشوګان راځي دا په هغې ځای کې زه واچوم وی دا د هغوی خوراک شي او ما ته وی چې دا تاسو مونږ چې کم امونه وخوړل
نو د دې دا کم اډوکي چې دي دا زرا واخلم په کم ځای کې چې ماشومان لبي کی وې دا ز په هغه ځای کې کېدم نو ماشومان راشي او دا اډوکي را واخلي په هغه باندې بیا وی دوی ځل لبي کی او د دې پوستکو سره سو کوم دا پوستکی چې دین وې دا ز په یو ځای نه غورځوم زکه چې کوچري غریبانان نو ماشومان دا ویني دا غیب په زړونو کې دا تم راشي چې ګوره پلان کې دي دا خړلې دي او زما پلار مونږ له دا نه راوړي نو یې زه داسې کوم چې یو پوستکی دلته ورته وکم بل پوستکی لس غزه کې لاړ شم اغال ته کې کېدم په داسې طریقه باندې زه دا پوستکی چې دغه خواره کمی بچی د درستخان د راټولولو دا طریقه ده او بیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي وي چې کله ماسوتن شو نو زما دا کم صاحب چې دی میا اصغر حسین دیوبندی رحمت الله علیه وی دی جمعات ته روان شو جمعات لري وو نو وی دی پیاده روانو لګزه ته ورسید په هغه ځای کې پیزار وېستو تقریبا 10-15 غز پیاده په هغه ځای کې به پیزار لاړو دا غنه بعد بیا پیزار پخپو کو زه حیران شوم چې حضرت دا څه وکړل ویما دې بیا ته بوسو کو چې تاسو خو یو ناشنا کار وکړو لار کې څه ګندګي نشتا خشاک نشتا تاسو پیزار چې دی غویسو نه سبل سو عذر دی پیزارو میس پیاده آسی لاړه خپې بلخ په ویما ته وی چې دلته دی گاون کې یو کافر انده و زنانه ده او دا هغه کور ته خلک راځي د مخ تورېدو د پاره ډیر وخت شوی دی اغا وهم ډیر شوی دی زړه شوی دا د ډیر خواله څوک ناراضي نو هغه د شپې چې زما نو داسې نه د نارینه د خپو د پیزار د اواز اکثر کورونو کې اوریدي شي نو داسې نه چې د هغه زنانه په زړه کې تم راشي چې زما دروازې لچته څوک را روان دي زه د دې وجینا چې د هغه په دې زړه کې دا تم را نشي د دې وجینا زه پیزار او باسم چې زما د خپو دا کشار دا چې دی هغه وانوري داسې خلق تیر شوی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چې دا هغه د جبه نه او دا هغه د لاس نه بل مسلمان ورور چې داسې شي محفوظ شي چې ما ته خپل ځان باندې محنت وکړو چې آیا مونږ د دې حدیث د لاندې راتلی شو کنه آیا زمونږ د جبه نه څوک محفوظ دي آیا زمونږ د لاس نه څوک محفوظ دي نن نظر واچوي څومره مونږ زړونه یو بل ازارو په وړه وړه خبره باندې عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه یو کس راغی دا یو ډیر لوی محدث تیر شوی دی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ډیر یو لوی داستان دی دغه گاون کې یو يهودي هغه يهودي خپل کور خرڅاو نو 2000 دینار قیمت وي نو هغه صاحب ورته وی دلته کې ستا خو او شا چې کم کورونه دي دا غي ټولو قیمت 1000 دینار دی تو ولې د خپل کور په 2000 دینار خرڅه هغه يهودي ورته وی بالکل زر دینار قیمت ته لیکن زر دینار زما د کور قیمت ته او زر دینار د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د گاونګیره قیمت ته داسې خلق تیر شوی دی نو هغه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه یو کس راغی ویجب ما باندې 700 درهم یا دینار قرض دی د ډیر زیات مالدارو مو زما دا قرض ادا کی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه خط ولیکو هغه خپل خادم ته او دنه پکې د 700 په ځای باندې 7000 ولیکلې ویلار شد اخذ زماغه خادم لور کا بدله پیسې درکې د دې دانه دی ویلي چې دوره دی چې کله دې تلې دی هغه خط سپړ دی نو باغې کې دو توی چې زاغراو لګل می چې 700 درهم یا دینار دی درکې
او دا ختم راکو خط چې کولاو کړی دی پاغه کې د 700 په ځای باندې 7000 لیکلي دي دا هغه خادم سره هم شو چې کې دي شي یو صفر پکې سیوا شوی هغه راغلی دی وی راځه زو دا غنه تپوس کو عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه چې دی هغه راغه ویجی تاسو دوی خو 700 پکار دی تاسو 7000 لیکلی دي عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ته کاغذ واغس او د 7000 په ځای باندې 14000 کړي هغه خط ول بیا راغون کو ورچوي چې بدی کی سوی دا ول ورکا دی چل تتلی دی کتلی دی باغې کې د 7 په ځای باندې 14000 لیکلی دي بهرحال هغه پیسې هغه کس له ورکړلې خادم راغې د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه نه تپوس کی وی تاسو دا کار ولی او کو 700 وی بیا 7000 شوي بیا د 7 په ځای باندې 14000 شوي دا ولی عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه تو فرمایل وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی نه دی اوریدلې چې چا یو مؤمن مسلمان ناصابه خوشاله کو ناګهانه خوشاله کو دا غزلته ناصابه خوشحالي ور ورسوله الله تبارک وتعالى د مخکنی ټول ګناهونه چې دی هغه معاف کی وایي سبحان الله نو ما د 700 په ځای باندې 7000 ولیکلې چې دی دا خبره واوري زړه به خوشاله شي ناصابه به خوشاله شي او ګمان به نه خوشاله بشي خو چې کله به تا خلل واچاو تا به شک واچاو او دی واپس راوس نو زماغه کار تا خراب کو دغه په ځای باندې ما 14 کړي چې دی لړ شي او ناصابه دی بیا خوشاله شي چې و د 7000 په ځای باندې 14000 دي د نبی له صلوات و سلام د دې حدیث د وجه نه دا عمل وکړو نورونو مونږ چې داسې کو مونږ خوایو چې دا بل مونږ سکو دله تکلیف ورکو کاغه د خبرو په ذریعه سره کاغه د بل څه د نقصان په ذریعه سره مونږ دا کوشش کو چې بل کس ته مونږ نقصان تکلیف هغه ور ورسو گاونډي مونږ چې دی هغه تنگ کو د انسانانو سره زمونږ دا حال دی نو د زناورو سره د حشراتو سره د دې سره بیا زمونږ سکی او دا درته ویم ګوري انسان خو د اعلی درجه دی دا په کور کې چې ستا سره کم ساروي ستا سره کمی چرګي دي چورګوړي وغیره دي د دې بدن غوریم الله تپوس کړي دې به خیال ساتي ګوري دا څنګه چې کار پې کوي او ډوډۍ او رزق خوراک ول پوره نه ور کوي د دې به خیال ساتي د حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو مختصر خبره د تکوم بیا بس کو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي ما بیان القرآن تفسیر لیکو دا هغه تفسیر دی وی بی می د گاونډیانو کچا وادلت لاله چرګانی یوځه کې دغه کړي دي بن کړي دي ماته وی چې پلان کې ټیم باندې بیا د چرګانو ته خوراک دا واچه زما پته نه لګي کلیټ شم دوی ته به خوراک واچه مې جو ټیک تا ماغه تفسیر وغیرہ خپل لیکای کوله دې کې ناس په زما ذهن بن شو لیکل می ختم شو لیکل ذهن می کار نکی چې څه ولیکم اوس ذهن کې می خبر رااله چې اشرف علي څه ګناه ده نشوي دي څه غلطي در نشوي ده د هغه وجنه الله دې په ذهن باندې پرده چې دې هغه واچولوي سوچ می کاو وی د خزه خبر را یاد شو چې هغه خو ویلو چې په نخ یا لس بجې باندې به دغه چرګانو ته دانه و غیره ډوډۍ دا چې دې هغه واچي ډاری کرا پاسې دم هر سمې په هغه ځای پرې خودو ویرالم هغه چرګانو ته می هغه دانه و غیره واچولې وی چې کله هغه دانه خلاص کړي الله تبارک وتعالى دا غین رستو زما ذهن بیا چې دی هغه پرانست مسلمانانو ورونو چې دا وحوش الطيور د وجنه الله داسې کی چې د انسان ذهن بندي نو چې یو مؤمن مسلمان بل مسلمان ته تکلیف رسي چې داغه بسالوي داغه سره بس کیږي ورونو چې را پاسو د الله د رضا د لپاره یو بل معاف کو او د خپل جبونه د خپل لاسونو نه بل مسلمان ور محفوظ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ما تا ته ډیر ښایسته تعلیمات راکړي دي.